زړګي استرګي لګوا د قدم لار نه دا حضرت په اخي قدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت دې ځای پورې رسېدلی چې د مکې مشرکانو مختلف طریقې استعمال کړي د نبی علیه السلام په خلاف باندې، تر دې چې د مکې مشرکانو په دې خبره باندې اتفاق راغی چې ابو طالب د دې پیغمبر نه دفاع کوي، او ځینې هغه خلک چې د دې پیغمبر سره په دې راوړي دین کې موافقت نه لري لیکن دفاع ورنه کوي چې دا د ځینې خپلوان دي. د مکې مشرکان راجمع شو، مشوره وکړله چې دی بنو هاشم او بنو عبدالمطلب سره مقاطعه عامه اعلانو، خپلولي ورسره ختمو، خبرې ورسره ختمو، ولاړه ناسته ورسره ختمو، خرڅول اخیستل د دوی سره بند. بس دوی په دغه شعب ابي طالب کې ژوند کوي او د دوی سره مکمل روابط دا غوڅو، هیڅ د دې سره نه کوو. اقتصادي مشکلات د هر جانب نه په دوی باندې لګو چې دوی تنگ شي، دې ته اړ شي چې د خپل کار پرېږدي. او دا د کفارو تاریخ دی. نن هم ډیر کم مؤمنان کله غرونو کې، کله یو ځای کې، کله بل ځای کې د کفارو د خوا نه مختلف پروګرامونه د مسلمانانو په خلاف کیږي او د مختلفو ملکونو باندې اقتصادي مشکلات د لګول کیږي. هغه وخت کې مو نن ام دی، په راتلونکي کې به ام وي. نبی صلی الله علیه وسلم د بنو هاشم د بنو عبدالمطلب سره په شعب ابي طالب کې ژوند کوي. دی مشرکانو سره ابو طالب مشوره وکړه چې مونږ او تاسې به په شریک د دې پیغمبر نه دفاع کوو. ټولو ورسره په دې کې اتحادیه وکړله، غیر د ابو لهب نه چې هغې ویل چې زه دې سره موافق نه یم. د نبی علیه السلام شدید مخالف پاتې شو او ابو طالب دی مجبوراً په شعب ابي طالب کې دی وخت تېرو. شعب ابي طالب په مکه مکرمه کې د مکې د یو غر شاته او کنده غوندې وه، د مینا او د مکې ترمن د دې ابطح خور ته مخامخ. په دغه سیمه کې دا خلک دیره شو، مؤمنان هم ورسره په دې کې. ځینې پکې هغه مشرکان مو د نبی علیه السلام د ترونو زامنو کې راتلل چې هغوی په اسلام کې داخل نه وو، هغوی هم په دې کې موجود وو. دلته په دې شعب ابي طالب کې په مسلمانانو ډېر زیات مشکلات رالل. تقریبا دوی په دغه وخت کې لیکل کړي وو او په دې کې دوی دا ټولې خبرې لیکلې وي. هغه کاتب په اړوند تیر درس کې مون خبره کړې وه چې کوم کاتب د لیکنه کړې وه او کاغذ یې لیکلی وه، کاغذ یې په داخل د کعبه کې بیا ځوړند کړی وه چې دې خلکو سره کلکه ورانه ده، هیڅ قسم روابط دا به ورسره نه وي. په بنو هاشم او بنو عبدالمطلب باندې ډیر مشکلات رالل. مشکلات په دومره ډیر شو چې ماشومان، نارینه، زنانه، بوډاګان، واړه، غټ دې ته مجبور شو چې کله به دوی شنې پاڼې د ونو خوړلې. د دومره مشکلاتو سره دا خلک راګیر شو. هغه 4 میاشتې چې کومې د عزت میاشتې دي چې په دې کې به د عربو د پخوا نه جنګونه نه کول او اسلام کې مغوس هم د عزت دي، په دې میاشت کې به دا خلک لږ خورېدل او ځان دپاره به د خوراک یو څه تیار کړل. د هغې نه وروسته بیا دوی نور وتلی نه شو.
لکه ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، رجب په دغه میاشتو کې به دا خلک وتل، د مسلمانان یا د عام خلک. دا یو امتحانو چې دلته راغلی و، امتحان په د نبی علیه السلام باندې ځان ته و، خو دله پکې دا نور خلک هم امتحان کې راګیرو. په ټولو مؤمنانو به امتحان دلته راغی. او کله کله امتحان چې راشي نو ځینې خلک دا ټول مصیبتونه او دا دردونه چې راځي په خپل ځان یې ګڼي چې دا هر څه په ما دي، او ځینې خلکو سره فقط د خپل ځان د خېټې د سوچ او فکر ورسره د عام مسلمانانو د مصیبتونو د هغوی د دردونو هیڅ کوم سوچ دا د هغوی سره نه وي. د قرآن کریم د سورة آل عمران نه معلومیږي، یو سورة 54 آیات نه، وطائفة قد اهمتهم انفسهم. وی ځینې د خلکو نه دی چې هغوی سره فقط د خپل نفس هم ورسره، د خپل نفس غم ورسره، د خپل خېټې د ډکولو سوچ او فکر د هغوی سره موجودي. خو دې شعب ابي طالب کې خلک د ډېر فقر سره مخ شو او د ډېرې اقتصادي کمزورۍ سره مخامخ شو. په دې کې به صبر دې خلکو کوو، د الله تعالی د وعدو انتظار یې کوو چې الله به انشاءالله نصرت راوړي، الله به داسې ورځ راوړي چې حالات به الله تعالی ښه کوي. صحابه کرامو خپل دعوت جاري ساته، هیڅ هغوی خپل دعوت په دغه وخت کې ودرولی نه دی. تقریبا دغه مقاطعه چې دی خلکو لیکلې وه او په داخل د کعبه کې ځوړنده کړې وه، 3 کاله دی دوام وکړ. حکیم بن حزام چې دا د خدیجې رضی الله عنها خورین کیږي، دی به خدیجې رضی ته کله کله غنم وړه وربشې څه شی راوړه، دا به نبي رسم ته د شپې دی راوړله، دا به دی را رسول. او یو ځل د شپې را روان دی ابو جهل چې دا د بنو مخزوم د قبیلې یو کس یو ستر مخالف د نبی علیه السلام دی. حکیم بن حزام یو ځل د شپې څه خوراک ورسره دی، شعب ابي طالب ته روان دی، خدیجې ته راوړي چې دی ترور کېدله د نبي علیه السلام بیبي. ابو جهل ورته مخله شو، وایي دا چیرته وړي؟ ورته وایي چې دا زه خپلې ترور ته وړم. او ورته وایي چې نه شي وړی رانه، ورته وایي چې دا زه خپل ترور ته وړم. ابو جهل ورته وایي چې نه به یې وړي، قسم دله په الله کوم زه ستا دا خبره په دې مکه کې د خلکو له یادوم، شرموم تازه چې ته څنګه د مکې د شعب ابي طالب د خلکو ته دا مال وړي. ابوالبختري بن هشام دام کافر، خدا لږ نرم کافر، او ابو جهل شدید کافر. دی ابوالبختري راغی او حکیم بن حزام د ابو جهل نه خلاص کړ، ورته پرې چې ویسي. ابو جهل لعنه الله دی ویل چې نه شي وړی رانه، دی به خوراکي شي نه، کله کټ پټ پټ دوخانو په واسطه باندې په نور واسطو باندې شعب ابي طالب ته دا خوراکي شي نه وړله. خو نبي علیه السلام خپل دعوت ته هماغسې دوام ورکوي، د رب بندګي کوي، خپل عبادت کوي، او د شعب ابي طالب کې د امتحان لاندې دوی وخت تېروي. خو دوی به بل کارم کوو چې کله کله به دوی په دې ځینې میاشتو کې وتل د شعب ابي طالب نه، او څه سوداګانې به چا راوړلې خرڅولې به د شعب ابي طالب چې کوم مسلمانانو دوی به ترې اخیستلې. مثلا یو ساده وه په 10 روپۍ، مسلمانانو به په 10 اخیستله. مشرکان به دې وخت کې راغلل، هغوی به ویل دا شی موږ په 15 اخلو. مسلمانان به پاتې شي، مشرک واغسته که 15 روپۍ هغې جګ اغسته، چا به چې خرڅ هغې به ضرور سوچ وکړو چې دغه شی د اخلي 15 او د اخلي په 10 باندې، نو ما دپاره خو 15 ښه دي. دا کار هم دو کوو، ولې په مسلمانانو باندې فقط د مشکلات راښکته کول او مسلمانان یې د مشکلاتو سره مخ کول. خدا چې په دې ټولو حالاتو باندې د صبر وکړي، ان مع العسر یسرا، تکلیف نه وروسته الله تعالی اساني ضرور راوړي. ډېر فقر چې کله راشي الله به انشاءالله داسې ورځې راوړي، روښانه ورځې به، ښه ورځې به الله تعالی راوړي. ډېره ګرمي چې راشي ان مع العسر یسرا، د هغه نه وروسته الله تعالی یسر راوړي، باران الله تعالی کوي. دا صحیفه په دې کعبې په داخل کې لګېدلې وه، او دغه مقاطعه، دغه وران او د اقتصادي مشکلات دا پلان دوامدار همداسې روان دی. په دې کې یو 2 کارونه وشو نه وروسته. یو کار خدا وشو چې د نبی علیه السلام یو معجزه ښکاره شوه.
بل کار دا وشو چې د ځینې مشرکینو په زړونو کې لږ رحم شفقت پیدا شو او دا سوچ وکړه چې دا کم مونږ مقاطعه چې لیکلې د دې شاه ابي طالب د خلکو سره چې نه خوراک او نه څښاک او نه خپل ولي نه رابطه دا به سره نه کوو دا خو داسې ظالمانه غوندې کار دی وحشانه غوندې کار دی دا موږ ته مناسب کار نه ښکاري لکه هشام بن عمر بن ربیع العامري په نوم یو مشرک د دې په زړه کې دا خبره راغله چې دا موږ خوراکونه کوو موږ مزي اخلو او دا بنو هاشم بنو مطلب خو داسې هلاکت کې دي شي ډېر حالت خراب دي دې ځان سره ویل چېرې دا خو غلط کار دی خو هشام بن عمر ځان سره وایي چې زه به د دې مقاطعه به ختموم کوم کاغذ چې لیکل شوی دی په کعبه کې ځوړنده دی خو دا ته چې زه یو کس یم زه یو کس به دغه موقعاته څنګه لرې کړم دومره زور ما سره نشته دی او نور د دې کار مخالف دی هغه راغی او غواړي چې یو بل کس د ځان سره ملګری کړي زهیر بن ابي امیه المخزومي په نوم یو مشرک دی دې ته راغی چې دا د ابو طالب خورین کې دی ځکه دا د عاتکې زوی دی او عاتکه د عبدالمطلب لور د ابو طالب خور دی دې ته راغی او دې ته ویل چې یا زهیر أرضيت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وأخوالك بحيث تعلم وته په دې باندې راځي چې ته خوراکونه کې او وبس کې شراب څکې او ستا ماګان ګوري په دغه حالت کې دي چې ته په دې پوهېږي څومره مشکلات کې د خلک راګیر دي هشام دا خبره د زهیر ته وکړله اګوره ستا ماګان څومره مشکلاتو سره ګیر دي زهیر وایي چې ویحک انما انا رجل واحد وایي خوار شي زه خو یو سړی یم زه به څه وکړم زهیر هغې ته وایي هشام ته زه به نو څه وکړم زه خو یو سړی یم هشام په دې پوه شو هشام فقط د دې سړي حالت معلومه و چې دا په دې مقاطعه په دې کاغذ کې چې کوم موضوع ده د دې د ختمولو سره څنګه دی جوړ دی که جوړ نه دی اندازه یې چې واخیستله نو راضي و عرب ډېر زیات زیرکه خلک و د یو چا امتحانول دا به هغوی ډېر کوله نو بس هغې م ورته ویل چې کله چې د دې دا نظر واورېده چېرې زه خو په دې باندې یم نو وروسته ورته هشام وایي چې زهیر وایي زهیر چې زه خو یو سړی یم زه به څه وکړم که چېرته بل کس وی نو زه به ورسره ویله قمت فی نقضها زه پاسېده صحیفه موږ ماته کړې وی دا کوم لیکل چې شوي دي هغې ویل چې ما بل کس پیدا کړی دی که نه هشام زهیر ته وایي وایي څوک دې پیدا کړی دی ورته وایي چې زه یم که نه ورته وایي چې بل پکې زه یم د هغې نه وروسته دوی دوه نفره شو زهیر او هشام د هغې نه وروسته هشام بیا لاړه او بل کس یې پیدا که چا پسې لاړه مطعم بن عدي پسې ورغی همدا خبره دی مطعم بن عدي ته هم وکړله مطعم بن عدي مې ویل چې دا خو خبره ده زم د دې مقاطعې مخالف یم لیکن دی باب کې بل کس په کار دا خو ستره مسله ده هغې ویل چې یو زهیر دی بل زه یم خو دې مطعم بن عدي ویل ویل چې څلورم کس ته هم ضرورت دی څلورم کس یې هم پیدا کړه چې هغه ابوالبختري بن هشام و چې دا هم لږ نرم مشرک و دې ته راغی دې هم دا خبره وکړله خو هشام ورته ویل چې یو کس بل هم په کار دی هغې ویل شته که نه ویل څوک دي هغې ول ټول نومونه کتار کړل چې دا نفر دی هشام د هغه نه وروسته ورته ویل چې مونږ تاسې خو یو نفر بل هم په کار دی چې نفر لږ ډېر شي د هغې نه وروسته بل نفر هم پیدا شو زمعه بن اسود بن المطلب بن اسد دې پسې دا خلک ورل دا هم د دې سره ملګری شو ملګري الله تعالی پیدا کړ حدیث کې راځي ان الله لا یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر کله کله الله تعالی د دې دین تایید په فاجر کافر باندې الله تعالی کوي دا 15 نفر راجم شو او حجون علاقې ته دا خلک لاړل یو هشام بن عمر بن ربیع العامري دویم زهیر بن امیه المخزومي دریم مطعم بن عدي څلورم ابوالبختري بن هشام پنځم زمعه بن اسود بن المطلب دا نفرو حجون په نوم چې کومه علاقه ده په دې علاقه کې دا خلک شو دا راجم شو او دا مشوره په خپلو کې سره کوي چې دغه د ظلم چې کوم لیکل دي د دې مخالفت به کوو دغه صحیفه د کاغذ چې لیکل شوي دی په کعبه کې چې زوړنده دی دا به شکو
او خپلو کې سره دا خبره وتړله. زهیر بن امیه دې خلکو ته ویل دي څلورو ملګرو ته چې زه به ګوره ستاسې متکلم یم، خبرې به زه کوم. صحیح ده. کله چې سار شو د 5 نفر مسجد حرم ته لاړله. هلته مشرکان هم ناست، ځکه مشرکان ټول فارغ وو، کلارې به ناست مسجد حرم کې او ټوکې او ټکارې او خنداګانې به یې کولې، ځکه هغوی د الله تعالی نوره بندګي نه کوله. د هغوی بندګي څه شی وه؟ الا مکاء و تصدیه، شپیلي او لاس وهل څټاکې، دا د هغوی بندګي وه. نور په څه باندې هغوی نه پوهېدل. او کله چې انسان وزګار شي، اقتصاد هم ښه، ځواني هم ورسره وي، دې نه ډېر روانې کېږي. ځکه ان الشباب والفراغ والجد مفسدة للمرء ای مفسده. ځواني او فراغتیا او وزګارتیا او ښه اقتصاد دا د انسان ژوند تباه کوي، د فساد په طرف باندې انسان دا وړي. کله چې دې ټول جمع شو، مسجد حرم کې مشرکان هم ناستي دي، دا 4 نفر هم دي مشرکان دي، 4 واڼه 15 واڼه، خو ځان سره یو پلان لري او مسجد حرم ته دوی لاړل. په دې کې زهیر بن امیه المخزوني دا د داسې شکل کې سړی و چې په دې ورځ یو ښایسته جامه هم اغوستې وه او د بیت الله طواف یې وکړه او راغی او په اوچت اواز باندې دا خبرې وکړې: یا اهل مکة انأکل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلکا لا يباع ولا يبتاع منهم والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. ورته ای د مکې خلکو، مونږ تاسې به خوراک کوو، څښاک به، خو جامې به اغوندو. او بنو هاشم هلاک شو، نه هغو سره اخیستل کېدلی شي، نه هغو نه په هغو خرڅول کېدلی شي. قسم په الله زه به پاسم دا بشکوم. او دا لیکل چې په ظلم، وحشت او بیلتون باندې شوي دي، دا کار به زه کوم. ابو جهل پې غږ وکړه د مجلس د بل طرف نه، ورته وایي: کذبت والله لا تشق، تا دروغ ویل، قسم په الله دا به نش کېږي، هېڅ څوک نشي کولی چې دا کاغذ وشکوي. نو په دې وخت کې زمعان بن اسود بن المطلب بن اسد هغه په د مجلس دی یو طرف نه راټوپ کړ، ورته وایي چې انت والله اکذب ما رضینا کتابتها حيث كتبت. قسم په الله ته در ټولو ډېر دروغجن ته یې. ورته وایي چې انت والله اکذب، ته قسم په الله ډېر دروغجن یې، او موږ په دې صحیفې باندې راضي نه یو کومه چې دا لیکلی شوې ده. په دې وخت کې ابوالبختري هم په دې باندې اقرار وکړ، وایي: صدق زمعتو لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. زما رښتیا وایي، موږ نه یو راضي په هغه خبرو چې په دې صحیفه په دې کاغذ کې لیکل شوي دي. مطعم بن عدیم پېغه وکړه، وایي: صدقتما وکذب من قال غیر ذلك. تاسې رښتیا وویله، هغه چا چې د دې نه غیر کمې خبرې کړې وي دا ټول دروغ دي. او صحیح خبره دا ده، هشام بن عمر هم دا خبره وکړله. مطعم بن عدي چې مشر سړی و، نو ټول خپل نظرونه وړاندې کړل، 15 واڼو. ابو جهل په ځان پوه شو. ابو جهل څه ویل: هذا امر قضي بلیل وتشور فيه بغیر هذا المكان. دا یو خبره چې د دې ځای نه غیر بل ځای کې مشوره ورباندې شوې ده، د شپې دا قضیه شوې ده او د شپې دا فیصله شوې ده. نو کله چې دی خلکو دا اراده وکړه چې دا صحیفه، دا کاغذ چې به داخل د بیت الله کې دی، دا څیرې کړي، نبی صلی الله علیه وسلم خپل تر ابو طالب ته په دې ورځ ویل چې دغه کاغذ چې دوی زموږ په خلاف لیکلی دی په داخل د کعبه کې زوړنده کړی دی، هغه ټول چینجو خوړلی دی، فقط د الله نوم چې په څه کې دی کاغذ کې هغه پاتې دی. او دا کوټه په 3 کالو کې نه وه خلاصه شوي، ځکه یو غاټ کلپ یې دې لا اچولی و. ابو طالب ورغې دې خلکو ته وایي چې ظالمانو، زما وراره ماله دا خبره وکړله چې دا خط دننه ټول چینجو خوړلی دی، فقط د الله نوم پاتې دی. ورته وایي چې تاسې ولې زما دې وراره ته تکلیف ورکوئ؟ که دا خبره چېرته دروغ شوه، زه تاسو ته وراره در کوم چې دا تاسې ووژنئ، خو که چیرې دا رښتیا شوه، تاسې ولې د تابعداري نه کوئ؟ ولې دله تکلیف ورکوئ؟ خلک چې لاړل، صحیفه یې چې ولیدله ټوله نشته دی، ختمه د چینجو خوړلې ده، فقط هغه څه پکې و چې په کوم کاغذ په کوم طرف کې د الله تعالی نوم موجود و. ځکه دې خلکو پکې بسمک اللهم لیکلو، بسمک
خاص په امداد د نوم د ستا یا الله. دا خبرې پکې د خلکو دا لیکلې وي. نو کله چې دوی ولیدل چې حقیقت څه دی، حقیقت یې ولید چې حقیقت هماغه و کوم چې دوی ته ظاهر شو، کوم چې دوی په خپلو سترګو باندې ولیده او هغه څه و، هغه همدا خبره وه چې کاغذ چې کله راواخیست چې ګوري په کاغذ کې د الله نوم شته او نور په کاغذ کې هیڅ څه نشته دی. د مکې مشرکانو بیا څه ویل؟ ویل دا پیغمبر غټ جادوګر دی، د دې جادو په اسمانونو کې هم کار کوي، په ځمکه کې هم کار کوي، په ټولو طرفونو کې د دې جادو کار کوي. ځکه دا د باطل پرست انسان نښه او عادت هغه هم دی چې هغه همیش لپاره د حق مخالفت، د حق مخالفت او حق ته هیڅ کلن غاړه نه ږدي. کله به تا ته وایي که داسې وشي منم، که داسې وشي منم، لیکن هغه ضد او عناد نه ډکې هیڅ کلن داسې انسان ته الله تعالی هدایت نه کوي. کله چې دام دوی ولیدله دا خبره دوی ته ښه ثابته شوله، ښه ثابته شوه، روښانه شو دا خبره دوی ته چې ګوره د نبي صلی الله علیه وسلم معجزه ته هم ظاهره شوله. دا هم خلکو ته معلومه شوله چې نبی علیه السلام وایي چې دا کاغذ چینجو خوړلی دی او فقط هغه ضیا پکې پاتې دی په کوم باندې چې د الله نوم لیکل شوی دی. په دې وخت کې نو د ابو طالب عمر تقریبا 80 کالو ته رسېدلی دی. ابو طالب هم سپین ږیری دی، بوډا دی. شاه ابي طالب کې چې کوم 3 کاله تېر کړل د دې سره موجود ډېر کمزوری شو. د مکې مشرکانو ابو طالب ته اخیری یو وفد راولېږه، 15 مشران سندید غټایټ مکې د مشرکانو پکې وو. خپلو کې ویل تاسې راځي ابو طالب ته ورشو. ابو طالب سپین ږیری دی، کېدی شي لږ تغییر لږ بدلون به پکې راشي، او یا که ابو طالب بالفرض مړ شي او د هغې نه وروسته مونږ او تاسې بیا راجګ شو او بیا د دې د وراره د پیغمبر قتل کو، بیا به خلک څه وایي؟ خلک به دا وایي چې ګورئ دا خلک د ابو طالب نه یېرېدله، د ابو طالب په ژوند ولې دوی د پیغمبر نه قتل کوو؟ اوس چې کله ابو طالب وفات شو دې خلکو دا کار وکړو، نو راځئ په ژوند به د دې ابو طالب سره خبرې وکړو. ابو طالب به په دې قضیه باندې پوه کړو چې ته د وراره ته ووایي چې لږ ګزاره کوي، منګه به لږ ګزاره کوو. نبی صلی الله علیه وسلم پسې ابو طالب خبر راولېږه چې ګوره ستا دا قوم په دې باره کې دا راغلی دی او دا قوم چې دی دا ستا نه دا غوښتنې کوي. په دې کې ابو جهل بن هشام راغلی و، عتبه بن ربیعه راغلی و، شیبه بن ربیعه راغلی و، امیه بن خلف راغلی و، ابو سفیان بن حرب راغلی و. دا ټول د دې قریشو صنادید او مشران دي، هغه اخیار او غوره غوره خلک کم چې نبزه خلک وو دا ټول په دې کې راجمع شوي وو. ابو طالب په دې ورځ کې مریض نبي علیه السلام یې راوغوښته، ورته وایي چې دا څه وایي؟ وده وایي چې دا دې لږه ګزاره کړي، موږ به لږه گزاره کوو. نبی صلی الله علیه وسلم ابو طالب ته وایي چې انی ارید منهم، زم د دوی نه څه اراده لرم، څه غوښتنې زم لرم چې دوی نه وکړم. ورته وایي چې الا ادعوهم یا عم الی ما هو خیر لهم، ورته وایي ای تره زه دوی هغه څه ته نه رابلم چې په هغې کې به ډېر خیر دوی دپاره، دا دوی چې په څه کې دي په کوم څه کې مبتلا دي د دې نه په هغې کې ډېر خیر دي. هغه څه شی دی؟ ورته وایي چې الی کلمتین تدین لهم العرب، داسې خبرې ته چې عرب به د دوی تابع شي او عجم به ورته جزیه ورکوي. کله که دوی دا خبره ومني په دې کې به دوی ډېر خیر وي، فایده به پکې. ورته وایي چې ما هي و ابیک لنعطیکها وعشر امثالها، ورته وایي هغه کومه خبره ده؟ قسم دی چې یوه خبره څه چې په 10 به درته ومنو. دا چا ویل؟ دا به د مشرکانو ویل، ځکه دې مکې مشرکانو به د مشري د خلکو غلامي دا دوی طبیعتاً خوښه وه، دا به ډېره خوښه وه چې د خلک زموږ لاسه نه کېدلی شي او عجم به زموږ د ولکې لاندې راشي. دا خبره به دوی ډېره کوله. نبی علیه السلام وله څه وایي چې تقولون لا اله الا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه من الانداد،
نبی علیہ السلام ورته وایي چې تاسې به د لا اله الا الله کلمه ولولئ او شرک چې کوم تاسې کوئ دا به پرېږدئ، بس دا به ستاسې دپاره د فلاح او د نجات یوه لاره د دې په وجه به الله تعالی تاسې کامیاب کړي، خو تاسې دا پرېږدئ. د مکې مشرکان دوی کله دا خبره منله، د مکې مشرکانو دوی دا خبره کله منله چې د نبی علیه السلام خبرو ته دوی غوږ کېږي. دوی روان شو او یو بل ته وایي چې په زړې طریقه ځانونه کلک کوي، ځانونه مضبوط کوي چې معمولي حرکت ونه کوي. د قرآن کریم د سورة صاد 9 نمبر آیت دغې نه تعبیر کوي، وانطلق الملأ منهم، روان شو مشران د دوی نه، څه وایي ان امشوا واصبروا على آلهتکم، زئ صبر وکړئ په خپلو معبودانو، ان هذا لشیء یراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا الاختلاق. ورته وایي دا نه دی مګر هغه څه چې اراده یې کړې شوې ده، د ده اراده شوې. موږ دا په مخکینو طریقو کې په ادیانو کې دا موږ نه دی لیدلی. د نبي صلی الله علیه وسلم دعوت دلته دې خلکو ونه منو ده او دا به ویل چې ان هذا لشیء عجاب، دا یو خبره ډېره ناشنا ده. د هغې نه وروسته چې کله دوی د ابوطالب ته اخیري زیارت لیدلو دپاره راغلي وو، په دغه کال کې وروسته ابوطالب هم بیا وفات شوی او بیا خدیجة الکبرا هم وفات شوی، چې د ابوطالب او د خدیجة الکبرا د مرګ حالات او تاریخ دا به انشاءالله په راتلونکي درس کې ویو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین. قدم او سترګې نږدې چې د حرم کوڅو کېږدي، قدم او سترګې نږدې، زړه دې زخمي نه دی سینه